د ولسمشریزو ټاکنو کمیسیون د خپلواکي او نورو موضوعاتو په اړه د همدغو ټاکنو له یو تن نومان ډاکټر سید نورالله جلیلي سره اعظم ځانګړې مرکه کړې چې ستاسو پام ورته را اړو. ډیر محترم جلیلي صاحب، د مرکې په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. څه فکر کوئ د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کېدل به د سولې د رامنځته کېدو پیلامه جوړه شي، او که فرضاً د سولې د رامنځته کېدو شرط له واکه د نوي ولسمشر ګوښه کېدل و، آیا د مخکښو نمایندانو له ډلې به کوم یو دې شرط ته تیار سي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر کومه ځایه چې زه د ځان لخوا د یو نومان په حیث خبرې کولی شم هغه دا دي چې هو، که چیرې زه واک ته ورسېږم نو زه به داسې کارونه وکړم چې هغه به د یو آزاده، سوله ییز او پرمختللي افغانستان دپاره لاره پرانیزي. زه به داسې شرایط رامنځته کړم چې نړیواله ټولنه او په خاصه توګه امریکا به ابرومندانه له افغانستان څخه ولاړه شي او افغانان به په خپلو کې سره په یو ټغر کېنو. زه به هغه ملي او اسلامي دودونه او ورزشونه بیا را ژوندي کوم چې د کلونو لپاره د منځه تللي. زه به یو ځل بیا افغانانو ته د خپل هیواد د جوړولو احساس ورکړم او یو نوی رسم او نوی طریقه به رامنځته کړم. راغلو د نورو نمایندانو په حصه کې که خدای زما غاړه بند نه کړي نو زه تاسو ته ویلی شم چې کوم شناخت یا تعارف چې زه د دې نورو نمایندانو څخه لرم، زه په دوی کې داسې یو څیره نه وینم چې هغه د ډیره زیاته سولې ته لیواله اوسیږي. اکثره دا نمایندان دوی یا عملاً او یا غیر مستقیم د خارجي مداخلې عاملین پاتې شوي دي. دوی د ولس سره په داسې دښمنیو کې تورن دي چې سوله کې د دوی ګټه نشته او دوی همیشه په سوله کې خپل ضرر ویني. نو زه د دوی څخه د یو سوله ییز حرکت انتظار ډیر نه لرم، او خصوصا کله چې بیا زه د دوی دغه لیونۍ مینه د قدرت سره وینم نو ډیر کم یقین راځي چې قدرت ته د رسیدو وروسته دی دوی بیا د قدرت څخه لرې شي، خصوصا کله چې دوی د قدرت په خاطر دومره ذلت قبلوي، دومره دروغ وایي او د خلکو په سترګو کې خاورې وشیندي. که دوی په دومره ذلیل ډول سره قدرت ته ورسیږي، زه بیا بعیده بولم چې دوی د په اسانه د قدرت پرېښودو ته آماده شي. ولسمشریزو ټاکنو ته د کمپاینونو پر مهال له تاسو د خلکو عمده غوښتنې څه وې، او که دا هم واضحه کړئ چې ټاکنو کې د خلکو د کمرنګه ګډون عمده لامل څه بولئ؟ اول خو زه غواړم یو ټکی تاسو ته واضح کړم، هغه دا دی چې زما په ټول ژوند کې دا زما لومړی ځل دی چې زه سیاست ته راځم. زه د دې نه پخوا په هیڅ نوع سیاسي جریان کې نه یم پاتې شوی، د هیڅ سیاسي ډلې سره مې کار نه دی کړی، او بیا راغلو د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یا ټاکنو ته. په هغې کې زما دا لومړی ځل دی چې زه د افغانستان د ولسمشر په توګه ځان کاندیدوم. تر کومه چې ما ته معلومه ده او ما مستقیما د خلکو سره ملاقاتونه یا لیدنې وکړلې، او په هغې کې مې مختلف خلک د مختلفو ولایتونو څخه او د مختلفو ګروپونو څخه ولیدل. د اکثره خلکو، یعنی زه ویلی شم چې اکثریت په مطلق خلکو غوښتنه اول سوله وه. افغانستان خلک یعنی په مطلق اکثریت سره سوله غواړي. نور د افغانستان خلک د جنگ څخه خسته شوي دي، ستړي شوي دي او جنگ ورته د تحمل وړ نه دی. د سولې نه وروسته د افغانستان د خلکو مهمه غوښتنه هغه امنیت و چې د افغانستان خلک په ښارونو کې، په بانډو کې، په ټولو ځایونو کې د امنیت څخه شکایت لري. یعنی امنیت ډېرې ټیټې کچې ته راټیټ شوی دی، خصوصا په هغه منطقو کې چې د حکومت د کنټرول لاندې دي. په هغوی کې ناامني ډېره زیاته ده او دا د خلکو په وړاندې یو ستر ګواښ دی چې خلکو ته شکایت کوو. ما په خپلو خبرو کې ډېر لږ داسې خلک ولیدل چې هغوی د کار یا مثلا د نورو مادي تغییراتو غوښتنه کوله. اکثر خلکو د سولې او امنیت غوښتنه د دوی د خبرو په سر کې وه، او چې بیا د دغه مهمو غوښتنو څخه راتیر شو نو د خلکو بله مهمه غوښتنه عدالت و. د افغانستان خلک د عدالت څخه ډیر زیات یعنی شاکی و، شکایت لره چې په افغانستان کې خصوصا د حکومتي ځایونو کې عدالت نشته. یعنی دلته د خلکو سره ډیر زیات بد برخورد کیږي، بې ګناه خلک په کلونو بندیانیږي
او ګناګار خلک هغه آزاد ګرځي. دلته یو عادل نظام نشته. د خلکو حقوق خوندي نه دي، د ښځو حقوق خوندي نه دي. زه د ډیرو خلکو سره چې کېناستم، هغوی د ښځو په وړاندې، حتی د ماشومانو په وړاندې، د ځوانانو په وړاندې، د ټولو په وړاندې د یو ډیر بد چلند څخه شکایت لرو. یعنی د خلکو عمده غوښتنه د سولې او امنیت راوروسته عدالت و، د یو عادل نظام رامنځته کېدلو. خلکو شکایت لري چې په دې حکومت کې قاطعیت نشته دی، په دې حکومت کې چاته جزا نه ورکول کیږي، په دې حکومت کې د خو او بدو فرق نشته دی. نو په دې خاطر باندې د اجتماعي نظام ګډوډي دا د خلکو یو ستر شکایت و چې زه ورسره مخامخ شوم. راغلو د خلکو د کم ګډون په اړه تر کومه ځای چې زه معلومات لرم، دغه د خلکو کم ګډون دا د طالبانو څخه د خلکو د ویرې نتیجه وه. یعنی زه غواړم په ډاګه ووایم چې د افغانستان خلک که دا د حکومت په کنټرول لاندې سیمو کې اوسېږي او که د طالبانو، دوی په شکل د اشکالو د طالبانو څخه ویره لري، دوی د طالبانو څخه ډاریږي. او خصوصا کله چې مخکې د انتخاباتو نه طالبانو اعلان وکړ چې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې په دې انتخاباتو کې برخه واخلي، او یعنی دا انتخابات تحریم کړه، ډیر خلکو دا خو ګڼله چې په خپل کورونو کې پاتې شي او انتخاباتو کې اشتراک ونه کړي. یعنی دا په یو شکل د اشکالو د طالبانو تاثیر ښکاره کوي چې په هغه خلکو باندې هم تاثیر لري کوم چې د حکومت په ساحاتو کې اوسېږي. زه خپل یو مرکز ته ولاړم او په هغې ځای کې مې ولیدل چې هیڅوک نه و، ډېر لږ خلک وو. ما ډېره هیله لرله چې زه د یو عادي وګړي په توګه، د یو ښه رسم په توګه زه په لین کې ودرېږم، په قطار کې ودرېږم او خپل نوبت ته منتظر پاتې شم. خو چې هلته مې ولیدل، هلته اصلا کوم لین یا کوم قطار نه و، ولې چې هلته خلک نه راغلي، د ګوتو په شمار خلک راغلي وو. نو په دې اساس باندې د خلکو د نه ګډون عمده علت دا د طالبانو اعلامیه وه، د طالبانو تهدید و او د طالبانو غوښتنه وه. د انتخابات د کمیسیون په اړه که راته ووایاست، په دې وروستیو کې د انتخابات کمیسیون ته د بهرنیو سفارتونو سفیران او چارواکي ورځي. آیا دغه کمیسیونونه خپلواک دي؟ که چیرې خپلواک وي نو ولې ورته د بهرنیو سفارتونو استازي هر مهال ورځي؟ او که خپلواک نه وي، د یو غیر خپلواک کمیسیون په مټ شمیرل شوې رایه به څومره ارزښت ولري ستاسې په نظر؟ که سره رښتیا ویو نو مخکې د انتخاباتو نه زما نظر د دې کمیسیونونو په رابطه باندې لږ متفاوته و، او هغه داسې و چې ما فکر کو چې دا کمیسیونونه واقعا خپلواک دي. یعنی دا کمیسیونونه چون په دې کې اکثر افغانانو کار کوو، ما فکر کو چې دا افغانان هم زمونږ په شانته او د نورو افغانانو په شانته چې هغو په کلو او بانډو کې او په ښارونو کې اوسېږي، دوی به احساس د مسؤلیت کوي. ځکه ما فکر کو چې موږ ټول افغانان په یو ماته کشتۍ کې سواره اوسو او د دغه کمیسیون د خلکو او زمونږ د ټولو ژوند په یو شان د خطر سره مخ دی. مګر چې رښتیا ووایم، په اوس شپو کې چې د دوی کومې اوازې راښکاره کېږي، نو زما نظر د دوی په اړه تفاوت پیدا کړی او یو څه بدل شوی دی. د دغه خلکو د وروستیو کارونو ما ته داسې راښکاره کړي چې دا کمیسیونونه مستقل نه دي، او هومره چې ما ورنه تمه کوله هغومره هم نه دي. تاسې وګورئ د یو سفیر د کمیسیون د کار سره څه تړاو دی؟ یعنی یو سفیر کمیسیون ته د څه دپاره ځي؟ او چې بیا کله کمیسیون ته لاړ شي، یو سفیر نه ډلې سفیران، بیا موږ ګورو چې د کمیسیون د رئیس نه رانیولې تر ټولو مامورینو پورې ټول ورته مشتکیان کیږي او ټوپونه وایي. یعنی دغه کار نه یوازې د دغه کمیسیونونو بلکې د ټولو افغانانو حیثیت او وقار دا تر سوال لاندې راوړي. او همدغسې تاسې وګورئ د دې کمیسیون د هر کوی نه د فساد نښې او بوی راوچتېږي. که د دوی بایومټریک سیستم وګورو، که د دوی نور برخې وګورو، په هر برخه کې دا ورځ په ورځ ثابتېږي چې نه یوازې دا کمیسیون استقلالیت نه لري بلکې یو مسؤل مدیریت هم نه لري. راغلو د قانوني ارزښت په اړه باندې چې تاسو پوښتنه وکړه، نو زه غواړم ووایم چې د قانون مور د اولې ورځې نه په دې نظام کې مړه ده. دا نظام په ټوله کې د مشروعیت او قانونیت له پلوه د ډیر سخت سوال لاندې واقع دی. او دا ټولې خبرې
منګه دې ټکي ته رسئ چې یا خو په دې حکومت او په دې نظام کې ټول راخکیل یا راجمع شوي خلک دا په فساد کې ککړ دي او په یو ډول نه یو ډول د فساد په وړاندې معتاد دي او یا خدا ده چې بین المللي ټولنه او په خاصه توګه امریکا غواړي چې همیشه په افغانستان کې یو ناتوان یو ضعیف او د قانونیت او مشروعیت په مرز باندې اخته نظام په واک کې وساتي. په هر حال د افغانستان د خلکو لپاره کېدای شي دا یو غمیزه ولی د نمائندانو لپاره د دې کمیسیون د اعلان منل او د دې کمیسیون د نتایجو منل دا په حقیقت کې یو د زهر ګډ دی. هغه ګډ دی چې دوی په خپل داغه د منلو معاهده کړی و او داغه منلو ته ځان ژمن بللو. نو زه فکر کوم چې په اوسنی وخت کې که په هر ډول وي د ټول نمائندان په یو ډول نه یو ډول د دې کمیسیون پورې تړلي دي. دوی سره معاهده امضا کړې ده چې موږ به ستاسو نتیجه منو او د دې نتیجې څخه تښتېدل دا زه زیاته ابرومندانه نه بولم. دا چې د رایو له اوسنۍ شمېرې نه یو ځل بیا داسې معلومیږي چې هماغه پخواني دوه مخکښ نمایندان به سیالۍ ته سره ووځي او ډېر احتمال د دې شته چې ډاکټر عبدالله اوسنی اجرایه رئیس هغه مخکښ ته تر اشرف غني. آیا که چېرته ډاکټر عبدالله مخکښ اعلان سي دولت ساز ټیم به کامیابي ومني او دا چې په مشرتابه کې هیواد له امنیتي او اقتصادي ننګونو خلاصېدلی شي او که نه په دې اړه ستاسو څه نظر ده؟ اول خو دا چې نمایندانو ته د یوې ډلې خطاب کول دا سم نه بولم ځکه ټول هغه کسان چې هغوی د ولسمشرۍ د چوکۍ هیلهمند دي هغوی سره همفکره او همسنګره نه دي. ځکه که دوی همفکره او همسنګره بیا نو بیا سیالي نه وه پکار او خصوصا هغه وخت لږ څه خفه کېږم چې څوک رانه پوښتنه کوي چې ستاسو ډله یعنی زه هم په همدې ډله کې یادېږم. غواړم دا خبره په ډاګه وکړم چې زه د هیڅ ډلې سره تړاو نه لرم. زه یو مستقل نماینده یم او په مستقله توګه مې ځان کاندید کړی دی او غواړم چې د افغانستان ولسمشر شم. راغلو په دې حصہ کې چې کوم نماند مخکښ دی زه ځان ته دا حق نه ورکوم چې د کمیسیون د اعلان نه مخکې داسې یو قضاوت مطرح کړم په دې خاطر چې هغه تعهدات چې مونږ د کمیسیون سره کړیو او په هغې کې مو دستخط کړی و په هغې کې مو دا منلې وه چې د نتیجې اعلان دا د کمیسیون حق دی. خو بالفرض که داسې وګڼو چې ډاکټر عبدالله ګټونکی دی نو زه د ډاکټر عبدالله په حصه کې تاسو ته خپل نظر د خپل فکر پوهې او تجربې په اساس درکولی شم. کېدای شي زما قضاوت په دې اړه صحیح وي یا صحیح نه وي مګر زه تاسو ته اطمینان درکوم چې نه یوازې دا چې د ډاکټر عبدالله ګټل به د ټولو ټیمونو لخوا نه وګواښل شي بلکې دا به د یو بل بحران او د یو بل کړکېچ شروع وي. دا به هغه کړکېچ چې دا به دغه موجوده حکومت نورم پسې کمزوري کی او د ډیرو زیاتو ګډوډیو عامل بشي. د جنگ د یو پخوانی لوبغاړي په حیث یا د یو مزمن عامل په حیث باندې ډاکټر عبدالله او د هغې ډله هیڅ کله نشي کولی چې افغانستان د دې اوسنیو ننګونو او اقتصادي او امنیتي مشکلاتو څخه خلاص کړي. زه په شخصي ډول هم د ډاکټر عبدالله په وجود کې دغومره قاطعیت او یا ظرفیت نه وینم چې هغه دې وکړی شي په دې وخت کې په دغه کړکېچن وخت کې افغانستان له دې وضعیت څخه وباسي. او بیا په تیره بیا کله چې موږ ډاکټر صاحب عبدالله په تیرو 15 کالو کې آزمایلی دی د یو آزمایل شوي سړي آزمایل یا بیا آزمایل دا به زه فکر کوم چې اشتباهي. موږ ډاکټر عبدالله په تیرو 15 کالو کې د ټولو ظرفیتونو او امکاناتو سره آزمایي او هغه ونه شو کړی چې یو عادي تغییر رامنځته کړي. هغه د اسلامي امارت سره هیڅ مشترکه وجه پیدا نه شو کړی. هغه په موجوده حکومت کې کوم داسې د پام وړ یا د ملاحظې وړ یا کوم ابتکاري کار تر سره نه کړ. نو موږ د هغه څخه هیلې ډېرې کمې دي او په هیڅ صورت باندې
زه فکر نه کوم چې هغه به وکړی شي چې دا پیچلی وضعیت بدل کړي. رابسو یوې بلې پوښتنې ته د ملکي مرګ ژوبلې په اړه راته ووایي. په دې وروستیو کې په هوایي بریدونو او شپنیزو چاپو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله خورا لوړې کچې ته رسېدلې. لامل یې څه بولئ؟ په دې برخه کې د حکومت چوپتیا څنګه ارزوئ او آیا نوی حکومت به مخه ونیسي؟ د هوایي بریدونو او شپنیزو چاپو په اړه باید ووایم چې د دې مهم علت د اسلامي امارت او د بین المللي ټولنې او په خاصه توګه د امریکا سره خبرې اترې دي چې موږ تاسو خبرو سو چې دا خبرې په مخکې وختو کې یو میاشت یا څومره مخکې دا ډېرې ښه او جدي پر مخ ولاړلې خو بیا بیرته په ټپه باندې ودرېدلې. موږ به په دې نه راځو چې دا خبرې څه وي او د درېدلو دلایل څه وو، خو موږ به په دې وغږیږو چې د دغه هوایي بریدونو او د دغه شپنیزو چاپو علت څه دی. زه فکر کوم چې تر ډیره زیاته د دې علت دا دی چې امریکا غواړي د مذاکراتو د بیا شروع د مخه په اسلامي امارت په نظامی لحاظ باندې فشار زیات کړي او اسلامي امارت دې ته محتاج کړي چې د سولې لپاره یا د خبرو لپاره لیوالتیا پیدا کړي او یا هم امریکا کوشش کوي چې په روانو مذاکراتو کې یو برلاس خپل کړي. په هر حال زه د ځان د خوانه او د خپلو انډیوالانو د خوانه یا ملګرو د خوانه دغه بریدونه او دغه پیښې که دا د افغانستان په هر کنج کې کیږي دا زه په کلکه غندم. حتی که دغه پیښې د اسلامي امارت له ادرسه هم کیږي زه یې غندم. زما هیله او غوښتنه خصوصا د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا ده چې تاسو د خارجيانو سره نږدې یا مشابه استراتیژي مغوره کوئ. تاسو د هغوی په شانته ملکی هدفونه د سیاسي غوښتنو په خاطر باندې په نخښه مه ګرځوئ یا یې مه په نخښه کوئ. حقیقي بری چې دی دا د الله جل شانه په نصرت کې دی، دا په نظامی برلاسۍ کې نه دی. تاسو ولیدل چې پخوا هم په افغانستان کې ډیر داسې شرایط تکرار شوي دي چې په هغې کې یوې ډلې یا د جنگ یو طرف برلاسي لرله مګر هغه ټیټ لاس والا جنگ ګټلی دی. همداسې موږ تاسو ګورو چې د افغانستان په اوسني جګړه کې هم امریکا برلاسي وه لیکن اوس وضعیت تغییر کړی دی. نو زیاتر باید د اسلامي امارت مشران خپل کامیابی یا بریا دا د الله جل شانه په نصرت کې ولټي، نه د بیګناه خلکو په تهدید کې. او په همدې ډول سره د حکومتي چارواکو زما غوښتنه دا ده چې دوی د هم زیات دغه حملو سره هماهنګي نه ښکاره کوي. تر کومه چې د حکومت د چوپتیا په اړه تاسو پوښتنه وکړه نو زه فکر کوم چې حکومت نه یوازې دا چې د دې حملو په وړاندې چپ نه دی بلکې دا عملیات او دا وحشتناکه پیښې دا همیشه په چکچکو بدرګه کوي او دغه عملیات د خپلو نظامی لاسته راوړنو یو جز ګڼي. د هغې څخه همیشه په مطبوعاتو کې یادونه کوي. او زه غواړم د همدغه ځای څخه د همدغې مصاحبې د لار نه د حکومت دریځ هم په کلکو ټکو کې وغندم او د حکومت دغه کار دا د خپل ولس سره یو اعلان شوی جګړه او دښمني وګڼم. او زه حکومتي چارواکو ته هم دا په ډاګه ویم چې دغه جګړې او د ملت په وړاندې دغسې له دښمنۍ ډکو کارونو هیڅکله نتیجه نه ده ورکړې. دا پخوا ډیرو خلکو نور هم ترسره کړي مګر هیڅ ګټه یې ترې نه ده اخیستې. نو تاسو هم د دې په ځای چې د ولس په ځپلو باندې مصروف شئ، تاسو د عملیاتو په زیاتولو باندې مصروف شئ، راځئ تاسو د ملي روغې جوړې او د پخلاینې په لاره کې سره ګامونه واخلئ، د اسلامي امارت سره مشترک ابعاد پیدا کړئ او د خبرو لپاره لاره خلاصه کړئ او خبرو ته په صداقت سره راوړاندې شئ. د داسې عملیاتو ترسره کول یا جګړې ته لمن وهل دا د هیڅ طرف په ګټه نه ده او هیڅ چاته به هم ګټه ونه رسوي. د روان وضعیت په هکله مو د ښکېلو خواو ملاتړو ځوانانو، عامو ولسونو او دولتي مشرانو ته توصیه څه ده چې باید د یوې رښتینې سولې د راتګ لپاره کومې کړنلارې غوره کړي؟ اوله توصیه مې د حکومت او اسلامي امارت مشرانو ته دا ده چې د یوې لحظې لپاره فکر وکړي
چې ټول خارجیان د افغانستان نه لاړل. زموږ هیواد بیرته موږ ته راپاتې شو، تاسې ته در پاتې شو. راځئ وګورئ چې د څه ډول یو هیواد مشري تاسو ته در پاتې شو. آیا د هغه هیواد مشري در پاتې شوه چې ټوله خاوره یې پادیرو ډکه ده؟ هغه هیواد چې نیم ولس یتیمان او کونډې دي؟ هغه هیواد چې ټول اساسي او اقتصادي تاسیسات او بنسټونه یې له منځه تللي؟ هغه هیواد چې په مختلفو اجتماعي، مذهبي او نورو مزمنو امراضو مبتلا دی؟ که نه د یو بل هیواد؟ مسلماً دې مشرانو ته به هغه هیواد پاتې چې د هغې وضعیت به ډیر خراب او دوی به ورته ډیر زیات حیران اوسیږي. نو راځئ په یو لوړ فکر د یو آزاده، آباده او یو مسلمان هیواد د جوړولو لپاره سره فکرونه او سوچونه یو کو. راځئ د خپلو شخصي او سلیقوي ګټو څخه او غوښتنو څخه تیر شو. راځئ خپل قضاوتونه دا ټول په وطني ټغر او د یو پولي په سره حل کړو. راځئ چې نور د پردیو د ټانکونو نه راښکته شو. راځئ د پردیو د موټرو د پستو چوکو نه راښکته شو. راځئ سره په افغاني ټغر، راځئ د پټي په پوله سره کینو او خپلې خبرې حل کړو. راځئ چې فکر وکړو چې په سیمه کې او په دنیا کې څوک وو او څوک وسو. راځئ چې خپل ځان د راتلونکي نسل په وړاندې مسؤل وګڼو. راځئ چې خپل ځان او خپل راتلونکي نسل د نورو د احتیاج څخه وژغورو. څومره چې په خپلو کې جنګیږو هومره ضعیفیږو، او چې څومره ضعیفیږو د نورو احتیاجیږو. نو زما هیله د ټولو مشرانو څخه، سیاسي مشرانو څخه دا ده چې راځئ یو بل وبخو، راځئ یو بل ومنو، راځئ د یو بل سره د کار کولو مثبت روحیه پیدا کړو، راځئ په یو بل باندې باور پیدا کړو. دغه هیواد چې اوس موږ او تاسې په پردیو بمونو او په پردیو توپونو باندې ولو او رانویه، سبا به همدغه هیواد موږ یا زموږ او ستاسې اولادونه په خپلو تشو لاسونو او په خپلو پیسو بیرته جوړوي. نو راځئ چې د دې هیواد د ورانولو نه سره تیر شو. راځئ چې سره په ګډه کار وکړو. د افغان ځوانانو نه مې هم هیله دا ده چې محترمو ځوانانو، زموږ د وطن راتلونکي نسله، تاسې د پچې د سر نه کشمیر مه ګورئ. راځئ د خپلې ټولنې واقعیتونو ته او حقایقو ته مراجعه وکړئ. دا یو حقیر، بیچاره او فقیر افغانستان دی. تاسې ځوانانو د نړۍ د ځوانانو او د سیمې د ځوانانو ترمنځ خپل ځان پیدا کړئ چې تاسې څوک اوسئ، تاسې په منطقې کې څوک اوسئ او په دنیا کې څوک اوسئ. راځئ د جهل او فساد په ضد مبارزه وکړئ. راځئ د هغو مشرانو شاته ودرېږئ چې هغوی سپېڅلي دي، هغوی د دې وطن سره رښتینې مینه لري. د هغوی حمایت وکړئ، د هغوی تر شا ودرېږئ. او راغللو د عامو ولسونو په هکله، زه عام ولسونه په اکثره معاملاتو کې د یو مظلوم طرف په توګه پیژنم. هغه طرف چې هغه همیشه د خپلې بېطرفۍ او بېچارګۍ ښکار شوی دی. نو په دې اساس زه د افغانستان د ټولو ولسونو څخه غواړم چې نور خپله بېطرفي پای ته ورسوئ، خصوصا په هغه معاملاتو کې چې هغه ستاسو په سر ترسره کیږي. هیڅکله خپله رایه مه خرڅوئ. د خپلو ملي او دیني اساساتو په سر هر ډول قربانۍ ته تیار شئ. د اعتراض روحیه پیدا کړئ. هیڅکله د ظلم او ناروا په مقابل کې چپه خوله مه تسلیمیږئ. هغه ولسونه چې هغه هر ظلم او تجاوز ته په چپه خوله تسلیم شوي دي، هغه هیڅکله بهتره او باعزته ژوند نه دی لیدلی. تاسې د هغه شعارونو نه تیر شئ چې وایي شولې ته بخو پردې ته بکو. دغه شوله او دا پردې کې عزت نشته. راځئ د یو عزتمند او باوقاره ژوند په خاطر خپل غږ جګ کړو، د حق په طرف ودرېږو، نور ځان د احتیاج او بیچارګۍ څخه خلاص کړو. راځئ دغه د بیچارګۍ او احتیاج فصل د ځان لپاره او د خپلو راتلونکو نسلونو لپاره پای ته ورسو. راځئ چې افغانستان په منطقې کې او په دنیا کې د حساب وړ یو ملک کو، هغه ملک کو چې موږ هم ور باندې وویاړو او زموږ راتلونکي نسلونه هم ور باندې وویاړي ان شاء الله وتعالى. د ولسمشریزو ټاکنو نومان سید نورالله جلیلي صاحب، ډیره مننه چې
له خپلو خورا زیاتو مصروفیتونو سره مو موږ ته د مرکې وخت راکړ. کور مو ودان. خوشحاله اوسئ. ستاسو څخه هم ډیره مننه او تاسو ټولو ته د کامیابۍ هیله کوم. په خدای مو سپارم. د الله په امان.